السلام علیکم شاګردان ولې وکړو جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه یوز اف نیډ ټو ان انګلیش ګرامر په انګلیش ګرامر کې د نیډ ټو استعمال دا هم یو داسې ګرامر دی چې په ورځني ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي او ډیر اسانه ګرامر دی خو ډیر زیات ضروري دی راځئ د دې مختلفو استعمالونه تاسو ته وړاندې کوم I need your help I need your help زه ستا مرستې ته اړتیا لرم You need to work hard You need to work hard تا ته د محنت کولو ضرورت دی تا ته د محنت کولو اړتیا ده You need to drive the car slow You need to drive the car slow موټر سوکه چلوه دلته دا معنا نه ورکوي چې ته دې ته اړتیا لرې چې موټر سوکه وچلوې دلته دا دی چې موټر سوکه چلوه You do not need to tell a lie You do not need to tell a lie ته دروغ مه وایه یعنې ته دروغ ویلو ته اړتیا نه لرې ضرورت یې نشته چې دروغ ووایه او دا رقم د دې پیسیو جمله چې ده This room needs to be cleaned This need rooms to be cleaned دا کمره باید صفا سي دې ته ضرورت لري چې صفا سي اوس نو تاسو دا دوې جملې چې دي دا په انګریزي کې ترجمه کړئ په کمنټ کې ولیکئ چې موږ وپوهیږو چې ستاسو سر په خلاص که نه او ټرانسلیټ انټو انګلیش ته کار پر وخت ختم که یوه به دا جمله په انګریزي کې ترجمه کړئ په کمنټ کې ولیکئ و دا د خپل ملګرو سره مرسته کوم مننه دا و زموږ د نن سبق چې د یوز اف نیډ ټو ان انګلیش ګرامر یعنې د نیډ ټو په انګلیش کې د نیډ ټو استعمال و تر بل سبقه ښې چارې الله حافظ